کله چې انسان مړ شي که په قبر کې شخ کړل سي یا نسي شخ و هغه ته دوې ملائکې راځي چې یوې ته یې نکیر او بلې ته یې منکر ویل کیږي او له دغه مړي څخه پوښتنه کوي چې رب دې څوک دی دین دې څه شی دی او پیغمبر دې څوک دی او د دغه شخص یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اړه دې څه ویل اوس نو که دغه مړی د اهل ایمان څخه وي یعنی پر ایمان مړ سوی وي سم او صحیح جواب ورکوي او ورته وایي رب می الله جل جلاله دی دین می اسلام دی او دغه شخص د الله جل جلاله له طرفه موږ ته رسول را لېږل سوی دی تر دغه سوال او جواب وروسته دغه ایمان درلودونکي مړي ته هر قسم راحت او آسانی ورکول سي هغه داسې چې د ده قبر ته د جنت له طرفه یو کلکین یا کړکۍ راخلاصه سي چې له هغې کړکۍ د جنت یخه هوا او ښه بوی د ده قبر ته راځي او دغه وخت پر دغه مړه سوي انسان په ښه راحت او خوشحالي سره تیریږي او که دغه مړی العیاذ بالله بی ایمانه او کافر و نو د ټولو پوښتنو په جواب کې وایي ها نه یم خبر او په نتیجه کې سخت عذابونه ورکول کیږي ورونو او خوندو یوه شي ته متوجه اوسئ هغه دا چې دغه د قبر یا تر مرګ وروسته حالت که راحت وي که عذاب یوازې مړي ته معلومیږي او هغه یې حسوي ژوندي انسانان د هغه حالت د پوهېدلو او حسولو څخه عاجزه دي دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې بیده وي او په دغه خوب کې ډول ډول شیان ویني دغه بیده انسان په خپل خوب کې کله ډیر خوشحاله او په راحت وي او کله ډیر په عذاب او تکلیف وي خو هغه ویښ انسانان چې د ده پر شاوخوا ناست وي د ده له حاله بېخبره وي او هیڅ نه ور معلومیږي نو مړی که څه هم زموږ څنګ یا بغل ته پروت وي که دی په راحت وي یا په زحمت وي موږ د ده حال نه حسولی سو او نه را معلومیږي